بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول ملګري ټول روغ خوشحاله یاست. نن راځو د امازون د امازون د کورسونو د لړۍ په دوام باندې پر هولسیل باندې څه بحث وکړو چې موږ څه رقم کولی سو په امازون هولسیل کې په مینول ډول سره د ځان لپاره پروډکټ فایند کولی سو او بغیر له کوم ټول څخه د ځان لپاره یو داسې برند پیدا کولی سو چې هغه موږ ته اپروول راکړي. نو په همدا درس په سره موږ راځو نن په همدا موضوع باندې خبرې کوو چې موږ څه رقم کولی سو د ځان لپاره معتبره پروډکټونه یا برندونه پیدا کړو چې لومړنی به دا صورت امازون ډاټ کام پر خلاص کړي، البته سیلز سنټر نه امازون شاپینګ سنټر په دا صورت خلاص کړي. کله چې تاسو امازون شاپینګ سنټر را خلاص کړئ نو موږ ټوله برند سپای، سیلز سپای، پروډکټ هانټینګ چې هر ډول موضوع وي موږ دا ټولې موضوعات په چل کې کور کوو. په همدا امازون شاپینګ سنټر کې موږ د ځان لپاره پروډکټ هانټینګ چې وي هغه هم کوو، سیلر سپای چې وي، سورسینګ، البته د سورسینګ سرچینې پیدا کول، خپله د سورس پیدا کول یا سرچینه پیدا کول هم ټوله موضوعات په څه کې کور کوو، په امازون ډاټ کام کې کور کوو یا په امازون شاپینګ سنټر کې کور کوو چې نن به موږ او تاسو راسو د هولسیل لپاره په داسې یو پروډکټ د ځان لپاره پیدا کړو یا برند به پیدا کړو چې په اسانۍ سره موږ کولی سو له هغه برند څخه برند اپروول ترلاسه کړو تر څو د هغه پروډکټ په امازون کې خرڅ کړو، هغه که د هرې کټګورۍ پروډکټ اوسي. موږ به دا راځو یو په یو به یې پروډکټ هانټینګ کوو چې دا پروډکټ هانټینګ به موږ سره مرسته وکړي چې موږ به څه کوو چې موږ به د همدا په تو باندې برند پروډکټ د ځان لپاره پیدا کړو. نو که چیرې موږ غواړو د ځان لپاره معتبره برندونه پیدا کړو لومړنی به موږ د ځان لپاره یو کټګوري انتخاب وکړو چې په کومه کټګوري کې موږ غواړو د ځان لپاره برند پیدا کړو. په مثال په ډول زه راځم د ځان لپاره د برند کټګوري انتخاب کوم چې زه به انتخاب کوم یوه کټګوري له دغو څخه زه به البته کومه کټګوري زه به ګراوسري کټګوري انتخاب کوم. ګراوسري یا فود کټګوري د دوستانو زه به دا دوستي البته دا کټګوري انتخاب کړم ځکه دا کټګوري چې په بازار کې ډېر زیات ډیمانډ لري، ډېر کسان له همدې څخه په استفاده باندې د دا کټګوري برندونه ډېر مشهوره برندونه چې بیا دا هغه ډول پروډکټونه چې عموما موږ همدا پروډکټونه څه کولی سو د دا پروډکټونو څخه استفاده کولی سو او همدا پروډکټونه په کولی سو چې په ډېرې اسانۍ سره په فروش ورسوو. نو راځو د ځان لپاره یو پروډکټ انتخابوو او پر هغه باندې مخ ته ځو چې موږ څه رقم کولی سو په ګراوسري کې په مینول ډول سره بغیر له کوم ټول څخه د ځان لپاره معتبره برند پیدا کړو تر څو هغه برند موږ ته څه وکړي موږ ته اپروول راکړي. نو د دا په زه راځم اوس دلته د ځان لپاره یو پروډکټ انتخاب کړم چې هغه پروډکټ څه اوسي زما پر تقاضا برابر پروډکټ وي. نو راځو لومړی به موږ یو پروډکټ انتخاب کوو. هر هغه پروډکټ کټګوري خو موږ انتخاب کړو. اوس یوه مین کټګوري ده بل سب کټګوري ده چې د دې مابین څخه باید تاسو توپیر وپېژنئ چې مین کټګوري څه ته وایي او سب کټګوري چې په هغه هم په ډیټیل باندې بحث کړی دی. تاسو کولی شئ زموږ په یوټیوب چینل کې د لومړني پلیلیست څخه ټوله ویډیوګانې وګورئ، تاسو به په دې باندې هم پوه سئ. نو زه اوس راځم د مثال په طور زه راځم دلته د ځان لپاره یو پروډکټ خلاصوم چې زه به دا پروډکټ اوپن کړم. کله چې ما دا پروډکټ اوپن کړئ اوس زه راځم لومړني قدم کې دا پروډکټ څو سیلران لري؟ دا پروډکټ 2 سیلران لري. د دې سیلران 2 چې نو دا د هولسیل پروډکټ نه دی. کله چې د دې سیلران 2 وي عموما هغه به یا شاید خپله برند اوسي تروسي دواړه یو کس دی یا چې خپله برند دی. نو موږ به له دې پروډکټ نه تیر سو، موږ به بل پروډکټ ته واوړو. دا پروډکټ موږ لا پروډکټ نه به موږ اوسو موږ به داسې پروډکټ ځان لپاره انتخاب کړو چې د هغه سیلران څنګه وي، د هغه سیلران زیات وي، کم از کم له 3 نه څخه د 5 پورې باید د هغه سیلران زیات وي په همهغه یوه لیسټینګ کې. نو زه راځم بل پروډکټ به اوپن کړم چې دا بل سب کټګوري ته موږ ورغلو. نو سب کټګوري ته زه به همدا پروډکټ ځان لپاره اوپن کړم د میلک هاټ پاندي په نامه کوم پروډکټ چې دی د میاشتې 30 کې پلس دا خرڅېږي. څومره زیات سیل لري سیلران یې وګورو څو 6 سیلره دي. اوس راځم دا 6 سیلره دي وبخښئ. نو زه راځم دا سیلرانو به راخلاص کړم اوس به وګورم چې دا سیلران د لومړنی سیلر چې دی خپل امیزون دی. اوس که چیرې موږ راسو دا ته وګورو شپ فرام او دا بی ام سیلر دی چې څخه تېرېږو امازون ډاټ کام دا هم د زیات وخت سیلر دی
نو زه راځم په دې کې کوم نوی سیلر نه دی راغلی، دې لیسټینګ ته نوی سیلر نه دی راغلی، نو زه له دې څخه وځم او ځم او بل لیسټینګ ته اډ کېږم، بل لیسټینګ اوپن کوم د ځان لپاره چې په هغه کې نوی سیلر د ځان لپاره پیدا کړم. البته زه به دا زه راځم بل پروډکټ به اوپن کړو، دا پروډکټ موږ د ځان لپاره اوپن کړو. د دې لپاره به زه یو دا پروډکټ د ځان لپاره اوپن کړم په نوي ټیب کې، همداسې دا پروډکټ به هم د ځان لپاره په نوي ټیب کې اوپن کړو. تاسو به داسې په مینول ډول سره یو په یو پروډکټ به داسې اوپن کوئ چې تاسو ته قیمت مناسب معلومیږي، ستاسو د بجټ یا انویسټمنټ په چې تاسو څومره انویسټمنټ غواړئ چې پکې وکړئ د هغه مطابق او یو څومره پرافیټ هم په نظر کې نیولی وي، تاسو داسې پروډکټونه د ځان لپاره اوپن کوئ او پر هغه باندې ریسرچ کوئ. چې اوس دا پروډکټونه ما اوپن کړله، یو په یو به موږ دا پروډکټ وګورو چې آیا موږ په دې کې نوی سیلر د ځان لپاره پیدا کولی سو که نه سو پیدا کولی. نو زه راځم دا پروډکټ اوپن کوم. کله چې ما دا پروډکټ دا مې امازون چایس پروډکټ دی، د 7000 څخه زیات منثلي خرڅېږي، سیلران یې هم 440 سیلران دي. نو په دا پروډکټ کې چې پرایس یې $11 دی، البته 11 سلونې وي. زه راځم اوس په دې کې څه کوم، هغه شرایط چې اوس موږ نه ګورو چې امازون پکښې کې دی یا نه دی پکښې کې، ځکه زموږ هدف خو دا پروډکټ نه دی، زموږ هدف نوی سیلر پیدا کول دی، چې موږ نوی سیلر پیدا کړو چې هغه له دغه برنډ څخه اپروول اخیستی وي. که چېرې موږ ورته وګورو په ای پی ایم کې زیات دی، خو موږ ای پی ای ته ضرورت لرو. که چېرې تاسو فکر ورته وکړئ دا ګورئ څومره فرېش نوی سیلر دی، تر اوسه یو ریویو هم نه لري، که څه هم دا ای پی ای دی، البته ای پی ایم دی، خو موږ چې داسې نوی سیلر پیدا کړو هغه باید زموږ لپاره ای پی ای وي، ځکه د هغه لپاره اعتماد یې زیات قوي کېږي پر موږ چې له برنډ نه یې اپروول اخیستی دی، ځکه که ای پی ایم وي نو شاید دا البتراج والا وي. نو خیر موږ راځو یو نوی سیلر خو پیدا کړئ، یو دانه وګورو چې بل پیدا کوای شي په دې لیسټینګ کې که نه. موږ بل سیلر نه پیدا، همدا یو چې و دا نوی سیلر و، فرېش نوی سیلر و چې موږ به راسو د ده سټور موږ اوپن کړئ. راسه په راځه به رابسم در هغو چې د ده سټور موږ ته اوپن کېږي، موږ به په دا پروډکټ کې هم وګورو 14 سیلران پکښې کېږي، 4 رنګه یا ویریشن، البته سایز کې هم ویریشن شته. زه راځم دا سیلر ګورو، په دې کې نوی سیلر پیدا کوو. البته چې سیلر څوک واوسي چې ای پی ای واوسي. نو که چېرې موږ چې سټور ته وګورو دا ریټینګ یې هم سیوا دی، امازون هم پکښې کې دی او په دې کې موږ سره لپاره نوی سیلر نشته. نو موږ راځو دا بل هم ګورو. نو ګراو سره کې چې دی دا څه نه څه محنت غواړي، تاسو ګرځئ پروډکټ د ځان لپاره فایند کوئ په مینول ډول، یو خو ته ټولز په سره چې هغه تاسو په ډېرې اسانۍ سره پیدا کوئ. خو هغه کسان چې ټولز ته ضرورت البته ټولز ته لاسرسی نه لري، هغه بیا کولی شي چې تاسو په مینول ډول سره یو په یو پروډکټ وګورئ. لکه دا پروډکټونه چې اوس موږ وکتلی، په دا پروډکټ هم څنګه سو موږ ته زموږ پروپریټري البته نوی سیلر نه و پکښې کې، ټوله سیلران چې وه هغه له زیات وخت نه په همدا پروډکټ کې. که چې موږ وګورو دا پروډکټ څو سیلران خرڅوي، 10 سیلران دي په دا پروډکټ کې. نو موږ راځو عموما نوی سیلر موږ ته څه معلومیږي چې دغه ریټینګ پوینټ د 10 څخه کم واوسي، د 10 څخه ریټینګ پوینټ کم واوسي. ځینې کسان د 100 څخه چې کم وي هغه هم دی نوی سیلر ګڼي او هغه ته هغه د مثال په توګه د ریټینګ پوینټ څونه دی، یو دی. نو ته کولی شې چې دا اوپن کړې او دا وګورې، خو دا څه شي دا ای پی ایم سیلر دی، ای پی ای نه دی. موږ ډېر اعتماد چې کوو موږ پر ای پی ای سیلران یې کوو. نو زه به راسمه نوی سیلر ته د 15 دی، خو دا هم البته ای پی ایم دی. ای پی ایم کې بیا یوه ستونزه ملګرو ما تاسو ته وویل، هغه بیا موږ سره دا پېښېږي چې عموما څه وي، عموما موږ سره ستونزه چې وي هغه ای پی ایم سیلران او البتراج والا وي، چې آنلاین البتراج چې ډراپ شاپینګ کوي، نو هغه شاید پروډکټ څه نه څه صدمه رسولی وي، پرایس وار پکښې موجود وي، بیا موږ په هغه کې پروفیټ نشو اخیستلی. نو موږ په دې پروډکټ کې نه ځو، زموږ یوازې مین مقصد څه دی چې یو نوی سیلر پیدا کړو او د هغه په ترو نور برنډونه پیدا کړو. چې اوس موږ د دغه نوی سیلر دی چې د ده نوی سیلر ته به زه سی آل پروډکټ ته پر ټولو پروډکټو په کلیک وکړم، دا پروډکټ اپروول یې نه وي اخیستی. نو ده دغه نور پروډکټونه څه کړي چې دا ټوله پروډکټونه ته لیست کړي چې نو چې دی نوی دی، دا سیلر نوی و، دا اپروول اخیستی و.